پرونه بله ورځ د کرکټ میچ یې بیلو خلکو جړل موږ مدرسې کې ناستو خلک رالل دومره زارو قطار یې جړل ما ته وی مولانا صاحب موږ ته خو شکست میلاو شه ما ورته وی د الله بندګانو د جړا السلام علیکم ملګرو د دغه مولانا سے محترم د خبرې زه په تاسو باندې اورم مو خو اورېدلې خو یقین وکړه چې بیخي فکر وته یې وړلم ځکه چې ټولې رښتیا ویلې دي ملګرو هر څو دا ویډیو سره وګورو د دغه مولانا صاحب د بیان سره ورو بیا به په وروستو خبرې کوو پرونه بله ورځ د کرکټ میچ یې بیلو خلکو جړل موږ مدرسې کې ناستو خلک رالل دومره زارو قطار یې جړل ما ته وی مولانا صاحب موږ ته خو شکست میلاو شه ما ورته وی د الله بندګانو د جړا ورځ خو هغه وه چې دې خلکو غازي فیصل جیل ته واچو تا په هغه ټیم به جړلي وی چې دوی عافیه صدیقي په انګریزانو باندې خرڅه کړه عالم کفر له په لاس کې ورکړه د جړا موقع هغه وه چې دوی د ممتاز قادري د تنې نه سر جدا کړه د جړا مقام هغه ځای کې و چې د وړې ماشومې عزت لوټ شو د 3 کالو د 4 کالو ماشومه د 15 کالو د 6 کالو یو وړوکی ماشوم د هغه د عزت سره لوبې کېدی بیا ټوکړې ټوکړې شه هلته یې وغورځو دا د جړا مقام و که تا کې ایمان وی ستا د الله سره مینه وی دین سره دې مینه وی تا به د حبیب بن زید تاریخ کتلی وی تا به د بلال حبشي دردونه کتلی وی تا به د صحابو قربانۍ کتلی وی ته به یو ګوټ کې ناست وی تا به جړلي وی چې یا الله زمونږ په حال باندې رحم وکړه ښه ملګرو تاسو د دغه مولانا صاحب خبرې واورېدلې ګوره چې فکر او سوچ وکړئ که نه موږ ډېر زیات کمزوري یو چې موږ په یو مسلمان ورور باندې ظلم وي موږ دومره نشو کولی چې یو نفل ورته وکړو د الله رب العزت نه ورته دوا وغواړو ملګرو او بیا چې انګریزانو کوم روجونه هر وخت کې وي په هغه کې بوخت وو یعنې په هغه کې مصروف وو ملګرو دغه مولانا صاحب د خبرې تاسو واورېدلې امید لرم چې تاسو به پوه شوي وو او د نورو ملګرو سره هم دا ویډیو ډېره شیر کړو چې نور ملګري یې وروي ډېره مننه